बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह कंप्यूटर ट्रेनिंग पश्तो चैनल ته راغلاس امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د کمپیوټر صفري زده کړې پروګرام اومه ویډیو ده چې تر اوسه پورې چا چینل نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او که څوک غواړي کمپیوټر د صفر څخه شروع کړي نو د کمپیوټر صفري زده کړې پروګرام د زما چینل څخه تعقیب کړي. دې کې د کمپیوټر زده کړه د صفر نه شروع شوې ده، انشاءالله مخکې هم روانه ده. هارډویر موږ د اول کورس پکې شروع کړی دی چې د هارډویر علاجات د کمپیوټر پکې تشریح کیږي. راځئ هارډویر کې چې کومه موضوع ده سیسټم یونټ اوله موضوع ده. سیسټم یونټ څه ته وایي؟ سیسټم یونټ دغه بکسې ته وایي. سوري سپیل مسټیک شو. دا بکسې ته خپله سیسټم یونټ وایي. دا چې تاسو ګورئ یعنې دا داسې یوه بکسه ده د کمپیوټر ټول علاجات د سره څه دي وصل دي. دلته یې ګوره لیکلي او تعریف هم دلته لیکل شوی دی چې سیسټم یونټ لایک باکس لایک کیس کنټینس الیکټرانیک کمپوننټس یوز ټو پروسیس ډیټا. وایي سیسټم یونټ داسې یو د بکس شکوندې شکل دی چې دکې ټول د کمپیوټر برقي علاجات څه دي موجود دي د ډیټا پروسیس کولو دپاره. صحیح ده. دلته امام یو تعریف لیکلی چې سیسټم یونټ is a box. System unit خپل یو بکس دی in which include different types of computer components چې کوم کې د کمپیوټر مختلف آلات موجود دي. components وی آلات ته لکه مثال مدر بورډ، پاور سپلای، پروسیسر، ریم، هارد ډیسک، ډي وي ډي روم، کیبلز دا ټول په څه کې خپل موجود دي؟ دا په سیسټم یونټ کې موجود دي. یعنې دغه بکسې ته اصل کې مونږ او تاسو سیسټم یونټ وایو. ځینې خلک ورته سی پی یو وایي خو اصل نوم چې ده سیسټم یونټ. یونټ وایي برخې ته، یعنې دا داسې یو سیسټم دی چې د کمپیوټر ټولې برخې دې کې څه دي خپله موجود دي. صحیح ده. یعنې دې کې ټول علاجات خپله څه دي وصل دي دننه. دا وګورئ دا علاجات ګورئ دا ټول خپله په څه کې موجود دي سیسټم یونټ کې. لکه دا که اوس چې کوم علاجات ځینې تاسو ویلي ځینې چې نه دي ویلي زه تشریح کوم. لکه یو پکې دی مدر بورډ یا مین بورډ، دواړه نوم ورته مدر بورډ یا مین بورډ. اول یې درته ښیم چې دا مدر بورډ یا مین بورډ څه ته وایي. دې مدر بورډ خپله یو تخته ده په سیسټم یونټ کې. ګوره لیکم مدر بورډ، دغه ته مدر بورډ وګورئ دا تخته ده. مین بورډ هم ورته ویل کېږي، مدر بورډ هم ورته ویل کېږي. یعنې دا یو پلیټفارم دی. د ټول علاجاتو یې زمینه سازي کړې، یعنې څومره علاجات دي د هغې کیبل یې دلته وصلېږي. ځینې نور علاجات دې کې خپله وصل وي نو دې ته خپله څه وایي مدر بورډ وایي. که مدر بورډ دلته زه تشریح کړم وایي مدر بورډ از ون آف د موسټ essential parts of computer system. یعنې دا د کمپیوټر ډېره ضروري برخه ده. یعنې چې دا بورډ خپله نه وي کمپیوټر نه موږ هېڅ کار نه شي اخیستلی. It's hold together many components of computer. یعنې د ځان سره څه کړي ځان سره رانیولي څومره ټول علاجات د کمپیوټر including center processing unit یعنې سی پی یو. یعنې دغه خپله سی پی یو دکې موجود ده. سی پی یو خو ما تاسو ته وویله هغه ګوره خپله په سیسټم یونټ کې ده. میموري ریم چې مونږ تاسو ویل میموري ګوره په کوم ځای کې خپله وصلېږي په ریم کې وصلېږي. ان connectors for input and output device او ځینې connectors یعنې دا څومره انپوټ او آوټپوټ چې وصلېږي هغه لپاره هم مدر بورډ کې ځایونه شته دی. یعنې دا داسې یو تخته ده چې ټول علاجات د کمپیوټر دکې وصلېږي دا ځان سره رااخلي دک کېښودل کېږي. د ځینو ورسره کیبل کېښودل کېږي د ځینو به خپل علاجات پکې وصلېږي. لکه اوس که تاسو دا مدر بورډ وګورئ ګوره دکې که زه دلته راشم ګوره دا علاجات پکې وصل دی. لکه اوس وګورئ پروسیسر دلته وصلېږي، ریم دلته وصلېږي، نور علاجات. دا ټول داسې یو تخته ده چې مدر بورډ څه ورته تخته مین بورډ یا مدر بورډ دا خپله یو تخته د کمپیوټر ټول علاجات د سره وصلېږي. دا خپله د کمپیوټر نیمه برخه دا تشکیلوي. یعنې د یو کمپیوټر چې مدر بورډ خراب شي کمپیوټر نیم نرخ راغورځي جوړېږي خو قیمت هم ورسره راغورځي. دا ګورې خپله مدر بورډ دی مختلف شکلونو کې. لیپټاپ مدر بورډ هم مختلف سایزونو کې. که دلته زه ولیکم لیپټاپ مدر بورډ ګورئ
دا د لیپټاپ مدربورډ په دې شکل کې وي سمال سایز کې لګوي فرق لري د لیپټاپ او ډیسکټاپ مدربورډ لیپټاپ کمپیوټر وړو ته ډیسکټاپ هغه ټ کمپیوټر ته ونګوري دا مدربورډ دی ها بیا مدربورډ نه پس چې پاور سپلای پاور برق ته ویل کېږي سپلای مهیا کول یعنی پاور سپلای د سیواله ده چې دا خپل کمپیوټر ته برق ورکوي صحیح ده power supply ګورئ لیکل power supply is a device which supply the electricity current to motherboard یعنی power supply د یو آله ده چې دا برق کرنٹ ورکوي چېرته motherboard ته یعنی دې نه مخکې دلته زه راځم یو آله تاسو تشریح کوم په دې خپله به پوهېږئ کیبلز کې راځي او کیبل دی په نوم د پاور کیبل بیا هم تشریح کېږي خو زه تاسو ته دا اوس دلته تشریح کوم خیر پاور کیبل ګورئ دا کیبل نه خو تاسو ګورئ چې کمپیوټر سره وصلېږي برق دپاره دغه پاور کیبل چې خپله سیسټم یونټ سره وصلېږي نو سیسټم یونټ کې حواله ده په نوم د څه شي پاور سپلای دا دکې وصلېږي پاور سپلای دکې دا وصلېږي چې څنګه دا کیبل پاور سپلای کې وصل شو ډایرکټ دا کرنټ څه ته ورکوي دا کرنټ ورکوي مدر بورډ ته ورکوي لیپټاپ کمپیوټر کې ګورئ دا چارجر تاسو ګورئ چارجر سره چارجر ګورئ یو خو داسې که چې کمپیوټر کې لیپټاپ سره وصلېږي یو منځ کې یو غټ داسې آله غوندې داسې بکسه غوندې دا یې پاور سپلای ده د لیپټاپ کمپیوټر نو دلته ګورئ زه لیکم پاور سپلای کمپیوټر پاور سپلای هر څه د نټ د لارې ځکه ورته ښیم چې عملي دی عملي خو ګور دا پاور سپلای دی دا پاور کیبل دلته وصلېږي دلته وصل شي دا برق څه ته ورکوي مدربورډ ته خو مدربورډ ته به څنګه ورکوي دغه کیبل چې تاسو د اړخ کې ورسره ګورئ خو دا مدربورډ سره وصلېږي که نه د همدې کیبلو په ذریعه برق څه کېږي وصلېږي یعنې کرنټ ورته دا پاس کوي ولټیج دا شیونه چې ورته وایي دا ګوره دا پکې ګرمه هوا د خپله برق څه کوي پاس کوي یعنې پاور سپلای داسې یو آله ده چې دا پاور کیبل مدربورډ ته څه کوي برق سپلای کوي ګوره دا د برق هغه مقدار دی اوس که زه دلته ولیکم ورته چېرې لیپټاپ کمپیوټر پاور سپلای د لیپټاپ پاور سپلای نو ګوره د لیپټاپ پاور سپلای دا ده دا کیبل تاسو ګورئ دا پاور سپلای ده یعنې د سره بل کیبل وصل شي برق ورکړي ډایرکټ د دې کنیکټر په ذریعه برق ډایرکټ مدربورډ ته څه کېږي ورځي نو د لیپټاپ پاور سپلای ګورئ دا ده ښه ورته متوجه شئ چې دې ته خپله لیپټاپ پاور سپلای ویل کېږي لکه د لیپټاپ خپله پاور سپلای په دې شکل کې او ډیسکټاپ پاور سپلای په دې شکل کې وي دې انځور کې چې تاسو ګورئ دا ډیسکټاپ کمپیوټر ده نو کله چې کمپیوټر نو دا علاجات هم وپېژنئ چې دا پاور سپلای ویل کېږي د لیپټاپ مې هم درته وښوده د ډیسکټاپ مې هم درته وښوده ښه پاور سپلای نه پس چې شی دی ریم تاسو وویلو پروسیسر هم ویلی ګوره ریم سلاټ مې درته وویله چې ریم سلاټ څه ته وایي هغه ځای ته ویل کېږي چې کوم ځای کې ریم وصلېږي هغې ته څه وایي ریم سلاټ ریم مې تشریح کړی پروسیسر مې تشریح کړی تاسو ته پانو هارډ ډسک مې تشریح کړی هارډ ډسک انواع او روم ته راځو ښه روم څه ته وایي دا موضوع تاسو نه دی ویلی ګورئ room read only memory اول تاسو انځور ځکه ښیم چې تاسو پې یو ځل وګورئ بیا خپله پوهېږئ کمپیوټر روم به دلته ولیکم دا ګورئ روم دا هم راوباسو دې ته هم روم وایي خو دا هم تشریح کوم ریډ اونلی میموري دې ته هم ویل کېږي اصلي روم دا دی ګوره دا یو چپ دی کمپیوټر کې دې ته بایوس چپ وایي دا به بیا زه تشریح کوم اوس دلته دا روم بل څه ته ویل کېږي دا کوم ځای کې چې موږ تاسو کیسټ سی ډي ورکوو دننه کوو ده ته روم وایي که نه بیا دا روم چې دی یو سی ډي دا هم ډیټا صرف لولي که نه ریډ کوي یا که نه یعنې هغه سی ډي یا ډي وي ډي کې ډیټا دي حتی روم ته انزورټ که هغه کې ډیټا هغه روم څه کوي صرف لولي تا ته یې ښایي تا ته یې پلی کوي بیا یو موږ سره سی ډي روم دی
یو موږ سره ډي وي ډي روم دی ډي وي ډي روم یو موږ سره سوپر ډرایو دی یو کامبو ډرایو دی ګورئ دغه ته سی ډي روم وایي درته ویول ښیم روم کې خو دا موږ ته راوستلو خو خیر هغه هم دی سی ډي روم ده ته روم وایي دا ګوره دا کوم ځای کې چې کیسټ وصلوي دا به یې ګوره دې ته ویل کېږي سی ډي روم څه ته وایي سی ډي روم هغه چې صرف به سی ډي پلی کوي لکه سی ډي ډسک به صرف پلی کوي سی ډي ډسک به پلی کوي اونلی پلی سی ډي ډسک ډي وي ډي روم څه کار کوي ډي وي ډي روم هم په عام شکل کې ټول یو رقم دي ډي وي ډي روم څه کار کوي پلی سی ډي اینډ ډي وي ډي ډسک یعنې دا هم سی ډي ډسک پلی کوي هم ډي وي ډي او بل چې دی سوپر ډرایو څه کار کوي سوپر ډرایو ګورئ سی ډي پلی کوي ډي وي ډي پلی کوي صحیح شو سی ډي پلی کوي ډي وي ډي پلی کوي او سی ډي رایټ کوي هم او ډي وي ډي هم رایټ کوي رایټ سبا ده ګورئ ستا معلومات کمپیوټر کې غواړي دا یو ډي وي ډي کې واچوي یا سی ډي کې واچوي دا چې کله دا سی ډي کې دا معلومات اچوي ډي وي ډي کې معلومات اچوي دته رایټ وایي دته څه وایي رایټ کول او ویډیو ما سره زما په چینل کې شته دی چې څنګه موږ ډي وي ډي یا سی ډي ته معلومات اچوم هلته تشریح کړي هغه دیز نه به لیدی شي کمپیوټر ټپس اینډ ټریکس تاسو راشئ دلته وګورئ دا ویډیو دی چې څنګه موږ څنګه د کمپیوټر څخه معلومات ډي وي ډي او یا سی ډي ته کاپي کولی شو نو سوپر ډرایو هغه ته ویل کېږي چې سی ډي پلی کوي ډي وي ډي او معلومات هم سی ډي کې اچولی شي د لارې هم ډي وي ډي کې او د ده هم همدا کار دی کمبو ډرایو دا د دې هم همدا وظیفه ده صحیح شو څنګه معلوم اوس نن سبا کمپیوټر کې که زه تاسو ته وایم په لیپټاپ کې ډیسکټاپ کمپیوټر دی نو زه تاسو ته ووایم چې دا 4 کاڼه هر کمپیوټر هر روم نن سبا کوي هر کمپیوټر کې دا کېږي یعنې اوس پخوا به لږ مشکل و یوازې به سی ډي روم یا ډي وي ډي روم به سی ډي روم ډي وي ډي روم بیا به چې سی ډي راوړي هغه ته به بیل راوړلو دا شی اخیستلو خو نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی دی هر کمپیوټر کې یعنې هر سی ډي روم کې دا کار شته دی څنګه به چک کوو تاسو کله کړی شئ ډسک پي سي ته ورشئ ډسک پي سي کې ګورئ ډي وي ډي چاپ کوي ګور آر ډبلیو رایټ کول هم کار کوي نن سبا هر کمپیوټر کې دا فنکشن شته دی پخوانو کې مشکل خو نن سبا دا شته نو سی ډي روم او ډي وي ډي روم تاسو وپېژندل ګوره the device and system unit which we can insert that is هغه علاجه چې کوم کې موږ ډسک یعنې کیسټ اچو ډسک خو مې تاسو ته شیر کړي چې ډسک څه ته ویل کېږي نو دارن ویډیوز کې موږ تاسو سره سیسټم یونټ علاجات تشریح شو سیسټم یونټ کې مدر بورډ ویلو پاور سپلای ویله همداسې سی ډي روم ډي وي ډي روم دا هم ویل شو دغه علاجات تاسو تشریح شو ریم سلاټ مو ویلو پروسیسر دا شی نو تاسو ویلو دا نور باقي مانده ته انشاءالله بل ویډیو کې راځو